تر کرکټ پرېښوده وروسته به حمید حسن څه کوي؟ سلام او مینه دوستانو، وخت مو بخیر. د مطلب د شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ د تاریخ نه تکرارېدونکی لوبغاړی حمید حسن له یو ورځنی کرکټ څخه مخه ښه کوي. حمید حسن چې اوس مهال په نړیوال جام کې لوبیږي، پرېکړه یې کړې چې تر دې ټورنمنټ وروسته به نور 500 وریځه لوبې نه کوي. حمید په یوه نوې مرکه کې ویلي چې په عموم کې کرکټ نه پرېږدم، 100 وریځې لوبې به کوم او هڅه به کوم چې کمنټري هم وکړم. حمید حسن چې تر اوسه یې د نړیوال جام په 3 لوبو کې یوه وکټه ترلاسه کړې، وایي چې دا نړیوال جام به زما لپاره یادګاري او وروستی وي. دی وایي هڅه کوم چې تر نړیوال جام وروسته د 2 کلونو لپاره 100 وریځ کرکټ وکړم، که مې نه شوی کولی نو بیا به ټول کرکټ پرېږدم. حمید حسن وایي د راتلونکي لپاره مې جدي پلان نه دی نیولی، خو چې هر څه وي د کرکټ څخه نظم، یا به کوچ دنده په مخ وړم، یا به د بورډ په اداره، او یا به هم کمیونټي کوم. خو دا پلان به هغه وخت زه جاري کوم چې په مجبور کې کرکټ ته د خدای پامانۍ ووایم. حمید حسن وایي موږ هڅه کوو چې په نړیوال جام 100 لوبډلو ته ماته ورکړو. که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ او خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله پامان.